الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. رواه مسلم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې الله جل جلاله ستاسي شکلو صورتو او ستاسي اموال یعنی مالونو ته نه ګوري بلکې ستاسي زړونو او اعمالو ته ګوري. محترم عزت منو، یعنی الله جل جلاله دې ته نه ګوري چې ته څومره مال لرې یا ته څومره مال مصرفوې، و دې ته نه ګوري چې ستا څنګه رنګ دی څنګه صورت دی. په دنیا کې خو موږ یو د بل مال ته ګورو، یو د بل رنګو ته ګورو، دا څنګه دی او دا څنګه دی. که څوک مال خرڅوي هم الله د مال ډیروالي ته نه ګوري چې ډېر خرڅ کړي، بلکې د ده زړه ته ګوري چې په کوم زړه په کوم نیت باندې د خرڅ کړي. په دنیا کې خو د مال د وجې څخه څوک معزز جوړېدلی سي، خلک عزت ورکوي، احترام ورکوي، لیکن د الله په نیز باندې د هغه مالدار چې بېدینه وي، اعمال برابر نه وي، هیڅ حیثیت نه لري. ځکه الله فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چې د الله په نیز باندې هغه څوک معزز دی، محترم دی، عزتمند دی چې هغه تقوادار وي. غریب دی، مسکین دی، لیکن تقوادار دی، د الله په نیز باندې هغه معزز دی او محترم دی. یو غریب سړی، مسکین سړی لږ څه مصرفوي، ډیر مال نه دی، لږ څه دی، لیکن په صحیح نیت په صحیح طریقه سره مصرفوي، خرڅوي، الله ته هغه قبول دی. که یو سړی اربونو روپۍ خرڅوي لیکن د هغه په نیت کې توروالی دی، د هغه په نیت کې فتور دی، د هغه په نیت کې خرابي ده، هېڅ الله جل جلاله ته قبول نه دی. نو الله د هغه د دې مال لګولو ته نه ګوري، نه الله ته دا قبول دی. نو پکار دا دی چې انسان خپل اعمالو ته پام ولري، خپل زړونو ته پام ولري، نو هغه به بیا الله ته محترم وي او معزز وي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.